له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چمتووالی. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي له ځینو اډو څخه د سرتیرو د وتلو بهیر پیل کړی دی. As we start talking, the coalition in the United States withdrawal. موږ له یو شمېر اډو وتل پیل کړي دي. موږ به خپل ټولې اډې افغان ځواکونو ته وسپارو. کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر. د سولې له خبرو باخبره کسان وایي سوله او امنیت د دواړو اړخونو د بحث اصلي محور دی. سولې پروسه کې د پاکستان رول هم یو مهم موضوع ده. د نن کابل کې چې کوم د پاکستان افغانستان خبرې کیږي پلاوي کې زما معلومات دا دي چې امنیتي خلک هم شته، فوجیان هم شته. او د امریکا ولسمشر د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندل. په دې اړه د امریکا د ولسمشر اعلامیه د ترکیې له جدي غبرګون سره مخ شوې ده. سلامونه. له کابل نیوز څخه مو د دې ساعت خبري ټولګي ته رحیم خان شیدا هرکلی کوم. نن یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سور 15 نیټه چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل 15 نیټه سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي له یو شمېر اډو څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. جنرال سکاټ میلر کابل کې خبریالانو ته ویل که افغانستان سولې ته رسیږي همدوی ته ویل سوي چې خپل سرتیري وباسي او له همدې امله دوی له یو شمېر پوځي اډو څخه د سرتیرو د وتلو بهیر پیل کړی دی او دغه اډې به افغان ځواکونو ته وسپاري. سکاټ میلر د طالبانو لخوا څخه د تاوتریخوالي پر زیاتوالي باندې اندېښنه شي او وایي که طالبان د مۍ تر لومړۍ نیټې وروسته تاوتریخوالی زیاتوي دا به د دې ډلې لویه تېروتنه وي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پیل ته 15 ورځې پاتې دي، خو له یو شمېر اډو څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي دوی د مې پر لومړۍ نیټې د سرتیرو د وتلو رسمي بهیر پیلوي، خو دا مهال له یو شمېر پوځي اډو څخه د سرتیرو د وتلو بهیر پیل کړی دی. As we start talking, the coalition in the United States withdrawal. موږ له یو شمېر اډو وتل پیل کړي دي. موږ به خپل ټولې اډې افغان ځواکونو ته وسپارو. که افغانستان د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کوي هم موږ ته ویل شوي چې باید ووځو. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان همداراز وایي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي قطع کړي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی به د دې ډلې یوه لویه تېروتنه وي. I've had the opportunity to talk to Taliban members. ما یو فرصت درلود څو د طالبانو له غړو او د دې ډلې له سیاسي کمیسیون سره خبرې وکړم. ما هغوی ته وویل چې تاوتریخوالي ته ګرځېدل او پوځي هڅې به د افغانستان خلکو ته بد پیغام ولري. که طالبان پر امریکایي ځواکونو او ناټو ځواکونو برید وکړي په قاطعیت سره به ځواب ترلاسه کړي او دا به د دې ډلې ستره تېروتنه وي. په ورته مهال د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اندېښنو په لړ کې دغه جګپوړی امریکایي چارواکی پر افغانانو غږ کوي چې خپل یووالی وساتي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او سیاسیون باید په کلکه له خپلو سرتیرو سره ودرېږي. My message has always been the same. They must. زما پیغام تل دا دی چې افغان ځواکونه باید تل چمتو وي. دوی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ضرورت لري. موږ د افغانستان له خلکو سره خبرې کړي. هغوی په خپلو امنیتي سرتیرو او د هغوی پر قربانیو ویاړ کوي. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان همداراز وایي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متحد دي او له افغانستان څخه د دفاع لپاره چمتووالی لري.
د امریکا ولسمشر ویلي و چې د روان کال تر سپټمبر پورې به له افغانستان څخه ټول سرتیري وباسي، خو جنرال سکاټ میلر وایي چې د اړتیا په صورت کې به له لرې څخه هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. کابل ته د پاکستان یو پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې له افغان لوري سره پر سوله، امنیت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی دی او له افغان لوري سره پر سوله او امنیت سربیره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او د تخنیکي مسایلو پر حل خبرې کړې دي. د شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویل کابل ته د پاکستاني پلاوی دا سفر بحرین هیواد کې د دواړو هیوادونو د لیدنو د پیل سوي لړۍ په دوام ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترنګلی حالت. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ پاکستاني پلاوی کابل ته راغلی او دلته له افغان لوري سره پر سوله، امنیت، د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او د ستونزو پر تخنیکي حل خبرې کړې دي. کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې پاکستاني پلاوی د سفر هدف له افغان چارواکو سره د صلح خبرو، امنیت او نورو اړوندو مسلو په اړه بحث کول دي. د صلح پروسه کې د پاکستان رول او په هغې په اړه باندې خو امیدواري افغانستان کې شته، لیکن بیا افغانستان کې خلک دا هم یو ګیلې لري چې هغه رنګې کار نه دی شوی څنګه چې د افغانستان کې توقعات وو. نو د صلح پروسه کې د پاکستان رول هم یو مهم موضوع ده. د نن کابل کې چې کومې د پاکستان افغانستان خبرې کیږي، پلاوی کې زما معلومات دا دي چې امنیتي خلک هم شته. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ په بحرین هیواد کې د سولې په تړاو ناسته شوې وه. پرون د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وویل دا سفر په بحرین هیواد کې د دواړو هیوادونو د پلاوو د لیدنو د لړۍ په دوام ترسره کیږي. دغه کې بحرین کې شروع کړي وو، د هغې نه وروسته زموږ یو پلاوی پاکستان ته لاړو، اوس یو پلاوی د پاکستان نه دلته راځي چې په تخنیکي مسایلو او د جانبه د روابطو بهترولو او هغه مشکلات چې زموږ او د دوی ترمنځ دي د هغې د حل کولو دپاره ورباندې بحث کیږي. که غواړو چې نتیجې ته ورسیږو باید پاکستان سره نتیجې ته ورسیږو. له پاکستاني پلاوي سره په دغه سفر کې د پوځي چارواکو سربیره د سوداګرۍ او تجارت سکتور چارواکي هم راغلي دي. کابل ته د پاکستاني پلاوي له سفر سره هممهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان له لوري طالبانو ته د چاودنو په هدف امونیم نایټریټ ورکول کیږي او له یوناما او ملګرو ملتونو وغوښتل چې په دې اړه خپل غږ پورته کړي. د پاکستان له لوري د امونیم نایټریټ کارول او پوځي چاودیدونکو توکو رسول طالبانو ته د لا ډیر تولید او د سړک غاړې ماینونو د جوړولو لا ډیره وړتیا ورکړي. دا وژونکي وسلې په اسانۍ ولسي وګړي وژلی شي چې بشري جنایت دی. یوناما او ملګري ملتونه باید په دې اړه خپل غږ پورته کړي. دا پاکستاني پلاوی کابل ته داسې مهال سفر کوي چې استانبول کې د افغان سولې په تړاو ناسته د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده، خو ورسره هممهال د سولې بهیر ته د طالبانو د بیرته راګرځولو هڅې روانې دي. د دغو هڅو په لړ کې مارشال عبدالرشید دوستم د ترکیې له ولسمشر سره کتلي او د افغان سولې او ترکیې ناستې په اړه خبرې کړې دي. روی چگونگی مسائل صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین کشور دوست ترکیه حمایت همه‌جانبه‌اش را از پروسه صلح افغانستان و همکاری‌های بعد از گفتگوهای صلح افغانستان اعلام نمودند. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ دا لیدنې داسې مهال دي چې د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر پیلېږي. وردګو ولایت کې په دوه جلا پیښو کې 12 ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه د سید آباد ولسوالۍ کې سوې ده او په یو کور باندې په دې ولسوالۍ کې د هاوان د مرمۍ د لګېدلو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون د یوې کورنۍ 4 غړي وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. بله پیښه د یاد ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بمبارۍ له امله سوې ده چې په پایله کې د یوې کورنۍ 8 غړي وژل سوي دي. پخواني ولسمشر حمید کرزي دغه پیښې غندلي او د جګړې له دواړو لورو یې غوښتنه کړې ده چې د جنګ پای ته رسېدلو لپاره د رښتونې هڅې وکړي.
د وردګ ولایت په سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې 12 ملکي وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لومړی پیښه د سید آباد ولسوالۍ اړوند اوتړیو سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدو له امله رامنځته شوې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 4 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. له دې پیښې وروسته ځایي خلکو د اعتراض په ډول د وژل شویو کسانو جنازې د کابل کندهار لویې لارې ته راوړې او له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوله. د سید آباد ولسوالۍ په اوتړو سیمو کې د شیراغا کورنۍ چې په روزه ماتي باندې مصروفه وه د سپیجیناین مرمۍ د اصابت سره د کور مخ او په دغه پیښه کې هم د شیراغا په ګډون باندې 4 ماشومان شهیدان او 3 ټپیان دي. په وروستیو کې په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو او حکومت ترمنځ پورې جنگ جګړو زور اخیستی ده او د دغو جنگ جګړو اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. د وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي وایي بله پیښه د یاد ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بمبارۍ له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یوې کورنۍ 8 غړي وژل شوي دي. د قماندان انار کورنۍ چې په خپله کرونده کې د کچالو په کښت باندې مصروفه وه د یو هوایي برید د ښکار سوله چې په دغه پیښه کې د قماندان انار په ګډون باندې د کورنۍ 8 تنه غړي شهیدان سول. پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښې غندلې او د جګړې له دواړو لوري غوښتنه کړې چې د سولې مذاکرات نور نه ځنډوي او د جنگ پای ته رسیدو لپاره د رښتینې هڅې وکړي. حامد کرزی د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو او جلریز ولسوالۍ کې د هوایي بمبارۍ له امله رامنځته شوې پیښې غندي او یو ځل بیا په جګړه کې پر افغاني ښکېلو غاړو غږ کوي چې د سولې مذاکرات ونه ځنډوي، د خبرو لپاره له لاسته راغلي فرصت څخه پوره ګټه پورته کړي او په هېواد کې د تپل شوې جګړې د ختمېدو او د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره صادقانه هڅې وکړي. د وردګ ولایت مقام په سید آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښه تایید کړې او وایي د دې ولایت والي له ځایي خلکو سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پیښه به څېړي او په همدې هدف یې یو پلاوی سیمې ته استولی دی. مشرانو جرګه وایي د بهرنیانو له ملاتړ څخه برخمن ځانګړي ځواکونه په 01 او 02 کتو باندې چې مشهور دي ملکي خلک وژني. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي نیوکه کوي چې د بهرنیانو له حمایې برخمن ځانګړي ځواکونه د خپلو عملیاتو پر مهال باندې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام نه کوي او له همدې امله دغو ځواکونو 2 ورځې مخکې لوګر کې ولسي خلک وژلي دي. د مشرانو جرګې غړي د هلمند ولایت پر امنیه قمندان هم تور پورې کوي چې پر ملکي خلکو یې ډزې کړي دي او که د حکومت دا پیښه په جدي ډول تعقیب نه کړي نو دا خطر شته چې د هلمند ولسونه له طالبانو سره یو ځای سي. د امریکا له ملاتړ څخه برخمن ځانګړي ځواکونه چې د 01 او 02 قطعاتو باندې هم مشهور دي د خپل سرو عملیاتو په تړاو یې اندېښنې ډېرې شوي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي نیوکې کوي چې د CIA له ملاتړ څخه دغو برخمنو ځانګړو ځواکونو خپلو وروستیو عملیاتو کې ملکي خلک وژلي دي او دا ځواکونه د هیڅ چا پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي. دوی وایي دغو ځواکونو تازه لوګر کې ملکي وګړي وژلي چې باید په تړاو یې څېړنې وشي. بدبختانه دا 01 قطعه اکثرا چې عملیاتونه کې بیګناه خلک شهیدان کې وژني که دغسې پیښې رامنځته سي د حکومت او دولت په منځ کې فاصلې ډېر زیاتېږي. دا نه کېږي چې یوازې هغوی بخښنه غوښتل. دا زه فکر کوم چې حکومت نه مو رئیس جمهور نه مو غوښتنه دا ده چې په دې موضوع باندې باید جدي باید تعقیب شي د موضوع. د مشرانو جرګې غړي د هلمند ولایت پر امنیه قمندان هم تور پورې کوي چې خپل د ټوپک شپېلۍ یې ملکي خلکو ته اړولې او د سپینګیرو په ګډون یې یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د افغانستان پر ولسمشر باندې غږ کوم چې په لوی لاس د هلمند ولسونه نه طالبان کوي، په لوی لاس د هلمند ولسونه طالبانو ته نور راستي. دغه رقم چلن دغه ظالمانه چم چې کومندان د امنیه او یا کلن شپته کلن سپینږیري خپل شوبې ته غواړي بیا حالت په مرمۍ ولي بیا حالت په کنداغان وي کتای ورته راغوښته ده. د هلمند پیښه واقعا دردونکې پیښه ده. متاسفانه چې کله د هلمند سناتور صاحبانو خبر شو الته د دې ترڅنګ چې پیښه دردونکې د غندوي د هلمند د امنیه قمندان او د امنیتي مسؤلینو دغه وحشت د غندلو ده. بل پلو سناتوران په افغانستان کې د جنایي پیښو له ډېرېدو هم اندېښمن دي،
خو داسې شک هم څرګندوي چې ډیری پیښې په خپله د امنیتي بنسټونو ترمنځ سازماندهي کیږي نه د طالبانو لخوا. 12 کسه زموږ د دغه ښار په نس کې شهیدان سوي دي. موږ په څو واره تللي یو، هلته مو د امنیت ملي د رئیسه دا غوښتنه کړې ده چې دغه خلک ته یې دلته چش کوئ، دغونې خو چې دوکانداران په یو سرای سره نه باسم، لا د دغونه کوچني ښار امنیت والله بالله ونسي. ستاسې چې خپل کارمندان شهیدان کېږي، تاسې چې هېڅ چاته دا نسئ ویلی، نه مو دا ویلي تر دې اوسه چې دا چا وکړه. زما خو نظر دا دی چې دا شیان کیږي دا په خپل په حکومت کې کیږي، په دې کې د طالب لاس قطعی نسته. راپور جدیدی که آمده سنوتو صاحبا، امیدوار هستم که همگیتون متوجه باشین که تروریستا با استفاده از یونیفرم نظامی، موتورسیکل، سراح خپکن وارد شهر کابل شده‌اند و اهدافی را اینا در شهر کابل نشانه‌گیری میکنند. د افغان سولې پیچلی او مبهم حالت بله موضوع ده چې سناتوران یې په اړه اندېښنې لري او پر طالبانو هم نیوکه کوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره نورې جګړه خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د خدای په خاطر نور د افغانانو بچیان مه وژنئ، د دې سولې څخه ګټه واخلئ، د سولې د مذاکرې میز ته په ښه اخلاص راسئ، کښېنئ چې نور په دې عمل کې دغه وینې بهول ودرېږي. متاسفانه سوله یو مسله ده چې باید په دې کې تعهد، اساسي تعهد باید دواړو طرف ولري، او کله چې طالبان د دې ناستې نه ډډه وکړه، په دې نه معلومیږي چې طالبان اصلا په دې کې سولې په خاطر کومه علاقمندي نه لري او تعهد نه لري. د مشرانو جرګې په غونډه کې د ټولې اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي او د افغانستان د برخلیک په اړه هم د افغانانو تر هیلو اندېښنې زیاتې دي. ننګرهار ولایت کې د روژې له پیل څخه تر اوسه پورې 15 کسان په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل سوي دي. جلال آباد ښار کې د تراوه د لمانځه پر مهال باندې د 8 کسانو تر وژل کېدلو وروسته په دننه ښار کې هدفي بریدونه او چاودنې هغه څه دي چې وروستیو وختونو کې زیاتې سوي او له امله د ملکي او نظامي کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په جلال آباد ښار کې وروستیو هدفي وژنو او چاودنو د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښار امنیت او د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا باندې دلته د خراب امنیتي وضعیت له امله داخلي سیلانیانو راتګ هم کم سوی دی. جلال آباد ښار چې د علم او فرهنګ د زانګو په نوم نومول شوی، اوس پکې هدفي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې او د روژې له پیله تر اوسه د دغه هدفي بریدونو او چاودنو له امله 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روژې میاشتې له پیله تر اوسه د اتو لمونځ کوونکو ترڅنګ په تېره یوه اونۍ کې د جلال آباد ښار 8مه ناحیه کې د کوز کونړ ولسوالۍ پر قومندان چاودنه وشوه. په همدې ناحیه کې د پولیسو په بل رینجر چاودنه وشوه. د 8مې ناحیې اړوند بهرآباد سیمه کې د ملي اردو پر رینجر چاودنه وشوه. 9مه ناحیه کې د ملي امنیت پر موټر چاودنه وشوه. د جلال آباد ښار 4مه ناحیه کې د ملي امنیت یو کارکونکی د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. لومړۍ ناحیه کې د ملکي خلکو پر موټر چاودنه وشوه چې د ټولو پیښو کې ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د جلال آباد امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې حکومت دې په خپل ټول توان سره امنیت ټینګ کړي او د ولسي خلکو ژوند ته دې پاملرنه وکړي. څه کال پرتله څه کال کم شوي دي خلک، ځکه ټول سره همدا اندېښنه چې نن به بیا څه کېږي، بیا به کوم کس وژل کېږي، ځکه کسان کم. لکه څرنګه چې په تېره ورځ د څو واکسیناتوران، ښځینه واکسیناتوران په شهادت ورسېده او ځینې نور داسې ډېرې پېښې شوي چې ژورنالستان او د هغې ډېرو ژوند چې تر ګواښ لاندې شوی، یعنې وژل شوي، شهیدان شوي دي. نو موږ ډېر پریشانه سو. غواړو د دولت څخه مهیله دا ده چې د دې هلک په دې برخه کې له موږ سره د امنیت په برخه کې او د دې سره مرسته وکړي. دوی وایي په ښار کې هدفي بریدونه او چاودنو د خلکو په کاروبار هم اغیز کړی دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د خراب امنیتي وضعیت له امله سږ کال ننګرهار ولایت ته د سیلانیانو راتګ هم کم شوی دی. ټول خلک دې پوهېږي دي که چېرته موږ له کوم بل ځای څخه یعنې دې ولایت ته د سیاحت چکر لپاره راشو، نو حتما ټول خپله ویرېږي په دې باندې چې شاید د ژوند په خطر کې د نه راځي، نه غواړي چې دې خواته سفر وکړي یا چکر لپاره راشي.
ځکه چې دوی ژوند په خطر کې دی، نشي کولی چې دوی خوا د چکر لپاره یا د سیاحت لپاره راشي. د دغه 2 کلونو په جریان کې له پخوانیو معلومات تقریبا ډېر نیم خبر ولې دغه 2 کلونو جریان کې څومره سیلانیان چې راغلي دي تر اوسه پورې الحمدلله هیڅ نوع جنایي جرم نه دی ثبت شوی، یعنې ډېر په ښه فضا کې راغلي دي او بېرته لاړ دي. دا یو لویه خبره ده چې په زرګونو په لکونو سیلانیان د راشي او جنایي وړه خزیدي هم نه ثبت شوی. ولایتي چارواکي وایي د ډېری پیښو مخه یې نیولې او انسان تښتوونکي د هدفي وژنو عاملین او وسلوالې ډلې نیولې او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. دا به تاسو بهتره معلومه چې وضعیت ښه شوی دی، د ننګرهار وضعیت ښه دی او بېلابېلې پیښې کېږي. کوم وختو کې هغه قسم خوړلي دښمنان غواړي چې زموږ هېوادوالو ته ملژوبله واړوي یا زموږ معلمین یا نور خلک ترور کړي، خو موږ کوشش کوو چې داسې پیښه مخه ونیول شي. ننګرهار کې د هدفي او وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې د هېواد نور ولایتونه هم د ګڼو امنیتي پیښو شاهدان دي. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ پاکستاني پلاوي د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي دي. په ورته وخت کې کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو پر اساس د پاکستان د استخباراتو یا ISI مشر هم کابل ته راغلی او ویل کېږي د امریکایي پاکستاني او افغان چارواکو مشترک مجلس هم ترسره شوی دی. د چارو ادارې یو کارکونکی د کابل پغمان ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د پغمان ولسوالۍ اړوند په خواجه مسافر سیمه کې هغه مهال رامنځته شول چې د چارو ادارې کارکونکی احمد فواد امیري جومات ته روان و او ناپېژانده وسلوالو کسانو په ډزو ووژئ. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې تړاو باندې څېړنې روانې دي. هیواد کې د کورونا وایروس د نوي بڼې 200 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 15 ورځو کې د کورونا وایروس د نوي بڼې پیښې تر 200 زیاتې دي چې زیات شمېر یې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د پخوانۍ بڼې پیښې هم په ډېرېدلو دي او یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 130 کسان په دې وایروس باندې اخته شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوي بڼې مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او له همدې امله هره ورځ زرګونه کسان مړه کېږي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کرونا وایروس د نوې انګریزۍ بڼې لومړۍ 7 مثبتې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې. له هغه وروسته په لوګر او بیا د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د نورو پیښو په ثبت سره اوس په ټول هیواد کې د دې پیښو کچه تر 200 مثبتو پیښو پورې لوړه شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې وروستیو وختونو کې خلک صحي تدابیرو ته پاملرنه نه کوي او له همدې امله د کرونا وایروس د نوې بڼې مثبتې پیښې زیاده شوی دی. برای اولین بار حدوداً 15 روز پیش ما 7 واقعه مثبت ویروس جهش یافته نو انگلیسی را در ولایت ننگرهار به ثبت رساندیم و به تعقیب از او واقعات از ولسوالی سروبی ولایت کابل داشتیم، چند واقعه از ولایت لوگر داشتیم و تا در مجموع تا امروز 200 نفر از هموطنان ما به ویروس جهش یافته کرونا مبتلا شدند. روغتیا وزارت وایي چې تر څو نورو راتلونکو ورځو پورې د نړیوالو مرستو په اډانه کې 958,000 ډوزه نور واکسین هم افغانستان ته راځي چې د موندنو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې 270,000 کسانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق شوی او دا لړۍ په 14 ولایتونو کې اوس هم روانه ده. په ورته مهال د ملي شورا غړي وایي چې عام هیوادوال د کرونا وایروس سره د مبارزې برخه کې صحي تدابیر په نظر کې ولري. دوی همداراز له روغتیا وزارت غواړي څو د کرونا وایروس په مخنیوي کې خپلې هڅې چټکې کړي. کرونا که همونطور که در گذشتم خیلی شدیدتر بودن، مردم به قرنطین رفتن و خانواده های را ما شاهدش بودیم که نان خوردن و شب خوردن خود پیدا کردن نمیتونستن. ما بسیار به فقر و بیچارگی مردم ما سپری کرد. حالا مردم نگران هستند که اگر کرونا دوباره جدی شوند، اگر کابل و یک تعداد ولایت اگر به قرنطین برن، مردم هم روز شب زندگی خود چه رقم تیر کنن. سرنگ چپویگو کرونا با جدی اونیسو زین هیوادونه که خواستن هند و
عالمان هغه هیوادونه دي چې په هغې کې په ډېر هغه باندې پرمختګ کړی او د تشویش وړ ده. زموږ غوښتنه مسؤلینو نه دا ده چې باید جدي تدابیر زموږ په هغه کې چې رفت آمد د مسافرین دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان او هند کې د کرونا وایرس د نوې بڼې پیښې زیاتې شوې او د یادو دریو هیوادونو ترمنځ ټول پروازونه بند شوي او د عمومي قرنطین او بیړني حالت د اعلان احتمال موجود دی. چین له افغانستان سره د خپلو بشردوستانه مرستو په دوام د 550 میلیونه افغانیو په ارزښت د بیړنیو مرستو سند لاسلیک کړي. دا سند په کابل کې د چین د سفیر وانګیو او طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاءالدین جیلاني ترمنځ لاسلیک شوی دی. کابل کې د چین سفیر وانګیو ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره خپلو بشردوستانه مرستو ته دوام ورکوي او تل به د دې هیواد ترڅنګ ولاړ وي. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې چین به په نږدې راتلونکي کې 400,000 ډوزه کرونا ضد واکسین هم افغانستان ته راولېږي. بیا هم هرکله یو ځانګړی سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس له کابل نیوز سره یو ځای سوي وي. له هیواد څخه بهر خبره دا دی چې د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتورۍ لخوا څخه د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژنده. بایدن په دې اعلامیې کې چې د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ باندې خپره سوې ویلي یادو قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره بیا هیڅ کله هغه وحشت تکرار نسي چې تاریخ کې پیش شوی دی. بایدن د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال باندې هم ویلي و چې د بریالیتوب په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل چې هیواد یې د تاریخ په اړه باندې له هیڅ چا څخه درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال باندې عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان ووژل یا یې تبعید کړل. ډیری تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته سوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. او په تلو کې وروستی خبر دا چې د عراق پلازمینې بغداد کې د کرونا ناروغانو ځانګړي روغتون کې د ورلګېدنې له امله 23 کسان مړه سوي دي. عراقي چارواکي وایي ورلګېدنه د عراق پلازمینې بغداد کې د کرونا ناروغانو ځانګړي سوي روغتون ابن الخطیب کې د اکسیجن ډبې د چاودنې له امله سوی ده چې له امله یې 23 کسان مړه سوي او لسګونه نور پکښې کې ټپیان سوي دي. د پیښې ټپیان او د یاد روغتون ناروغان امبولانسونو کې نورو نږدې روغتونونو ته وړل سوي دي. د ملکي دفاعي برخې مشر ویلي اور کابو سوی او له 100 څخه تر 90 ناروغان او د هغوی پایوازان هم ژغورل سوي دي. له کابل نیوز څخه مو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وله. ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا چې مو چوپړ ته حاضرېږم. پر خدای مو سپارم.